په شمال زون کې د روشن مخابراتي شرکت مسؤل د اسلام له اړخه له اړمنو کورنیو سره مرسته کول یو غوره ګام وباله. همدارنګه یاد شرکت په مزار شریف ښار کې له 250 اړمنو او بې سرپرسته کورنیو سره 6 قلمه خوراکي توکو مرسته وکړه. موږ یو غذایي پکیج چې د رمضاني تحفې یا د رمضاني ډالۍ په نامه یادېږي نن 2500 کورنیو ته توزیع کوو چې دغه 2500 کورنۍ که اوسط 15 نفره د یو کورنۍ ونیسو نو تقریبا 12,500 اعضا د دغه کورنۍ د روشن د مخابراتي شرکت له غذایي بستو څخه مستفید کیږي. همدارنګه د بلخ ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس په روژې مبارکې میاشت کې د اړمنو کورنیو لاسنیوی یو نیک اقدام وباله او له نورو مرستندویو بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په روژې مبارکې میاشتې کې د اړمنو کسانو لاسنیوی وکړي. همدلته 6 قلمه مواد چې اخیستي هغه وړه دي غوړي دي بره د لوبیا د همدا رقم نور شیان 6 قلمه شیان دي ورته ورکول کیږي او د ټولو مؤسساتو څخه او د شرکتو څخه او د خیریه بنسټو څخه مو دا خواهش دی لکه څه رقم چې داسې کومکونه کوي د دغو کومکو به په دوام باندې نور هم دوی کومکونه وکړي ځکه زموږ ملت ډېر ځورېدلی ملت ده. با سفید هستیم که ما غریبا و بیچارا کمک کردن تجارای ملی ما را باید کمک کنه که غریبه و بیچارا در ماه مبارک رمضان مستفید شوند. تشکرگزارم سپاسگزارم از شبکه روشن که برای ما لطف و عظمت فرمودند با ما در ماه مبارک رمضان کمک کردند. د یادونې وړ ده چې 6 قلمه خوراکي توکي د بلخ ولایت د اسلامي امارت مسؤلینو علماو او د روشن مخابراتي شرکت مسؤل لخوا په بېوزلو کورنیو ویشل شول.